غلا رہی شرمېږم زه سعید زموږ لاړو څنګه پکې راغلو دا خو زبردست ویډیو راغله ملګرو سلامونه مې واخلي ارتابان یم دا مهال په ضلع شانګله لاړۍ پیرخانه او بیا په کیرړۍ کې ولاړ یم را سره خوږ ملګری دی روان یم بازار ته نو د بازار حال اول ورته ښیم د بیلکانۍ د بازار چې هلته څه حساب دی کیدی شي سبا اختر هم شي او دلته دا شین پسرلی دی او واښه ماښه چې دي هغه راټوکېدل دي وطن شین شو دی الوچې چې دي هغه ګل شو دي نو وایي چې دنیا بازار قبر مې کور دی دنیا بازار قبر مې کور دی زه د بازاره خالي لاس کور ته راځمه نو اینا ما د دې شین پسرلي په باره کې څه خیال دی او دلته به چې دا خړپوسي مړپوسي کولې او دا منډې تړلې پرې والې د هغوی په باره کې څه خیال دی د تېر ژوند په باره کې او یاره نن سبا خو ډېر ښکلی موسم دی زمونږ د کلي او مخکینی وخت خو ډېر یادېږي یاره ویډیوګانې او دا به مونږ کولې او ویډیوګانې به ورکولې او خیال دې دی اوس خو ټول را لوی شو بس هر څه هېر شو نن سبا زمونږ داسې ښکلی موسم دی کلي ونې او دا ګل شوي ضروره او ډېر ښکلی مزیدار موسم دی سبا کیدای شي اختر شي پته هم نه لګي کیدای شي سبا اختر شي بیلکانۍ ته به چېرته ځو هلته به هم ډېره ګڼئ او هلته به هم ګڼئ نو تا ته مو واړه ناري وایي ځه نو انشاءالله بیا به ګپ شپ لګو خوشحاله اوسئ دغسې محنت به کوئ او محنت چې دی هغه الله تعالی نه ضایع کوي نو زه ملګرو راشئ د دې ځای ماحول دا سره وګورئ نو اینا به لاړو او بیا به ګپ شپ لګو صحیح ده ملګرو دا زموږ د کلي ماحول دی دا راسره ناستې میلاو شو د کنډا سره تعلق لري نو موږ د دې ځای نه دا سوداګانې پیاده په دې لارو باندې کې وړو نو ناستې څه دی خیال دی ملګرو ته نو دلته د دې ځای نه چې دا سوداګانې خوشحاله شي ملګرو روان یم داسې په کته اوس دا جیپان روان دي راغلی رالم په لاره را روان وم او یخ یخ غوړ بهیږي او راسره سلیمان د ترور زوی راسره میلاو شو نو واقعي خبره چې د ترور زامن چې دا په سړي باندې ډېر ګران ومي او سړي ته ډېر قدردان ومي نو السلام علیکم سلیمان وعلیکم السلام څه حساب دی سلیمان چېرته تللی وي دا به راته ووایه اوس څه حساب دی تابان ته زه خو تللی وم بیلکانۍ ته ترور را روان وم پیاده مې چې پخوانی یادونه چې کوم دي هغه تازه کړو نو په دې ګډ په دې چې موږ ځو سړي ته یقینا ډېره زیاته مزه ورکوي ډېره مزه ورکوي او د روژې راتله تګ چې دا ډېر مزیدار ډېر خوندور خوند کوي نو په دې دلته چې په دې جیپانو کې ځي نو د هغې نه ښه دا ده چې سړی پیاده روان وي نو ډېر زیات خوند او مزه کوي او بیا دې خول دا یخه سیلۍ او دا پسرلي موسم او ګاډو کې چې دې روژه کې لاړې نو بیا به د کلمې بېګۍ ګټې به تېر شي نو صحیح ده سلیمانه ښه ده آباد اوسي ځو موږ لاړو نو دا ماشومان هم راسره دي څه حساب دی ملګرو دا زموږ د کلي کچې پچې ماشومان دي نو د دوی سره به خوږې خبرې کوئ ما صاحب چېرته تللی وې ګوچۍ کتې کونجې منجې ورسره راوړ نو ملګرو واقعي چې ډېر ښکلی موسم دی د ګوچو موسم هم دی او د کونجې موسم هم دی او بیا خوړونه هم چې دي هغه شغار کوي را روان دي تیز شو دي نو دا ماشومان ګوچو لیدلي ګوچۍ به موندي که نه ته راکړه چې ملګرو ته وښیم که نه راکړه ګوچۍ ته ملګرو اوس به در خپل کلي ګوچۍ وښیم چې شو دي دلته کې نن سبا د ګوچو ډېر ښکلی موسم دی نو دا ماشومان دلته کې ګرځي دلته د دې ځونو کې دلته په دې غرونو کې ګوچۍ ګوري او بیا چې دوی کوم احساسات یا احساس ذمهداریانې هغه دوی په خپل سر باندې کې اخلي او ځي په دې غرونو کې دا ګوچۍ موچۍ ګوري او دلته په دې ګټو مټو کې لبې کوي راواله زه چغېدلي ځي دلته دا ګوچۍ موچۍ ګوري د ګوچو موسم هم دی نو دی چې دی یو دوه درې شعرونه به تاسو ته ووایي نو څه شعر به ویل غواړي ملګرو ته مونږ پښتانه یو وفادار خلک یو داسې خو نه ده چې وزګار خلک یو واه ډېر ښه اشنا مې د لاره مونږ شرماني وفادار واه ډېر ښه ډېر مزیدار نو یو به بل نه وایي وایي په بېخوارۍ او په نشه راځم زه مې اکثر خو ته په شپه راځم چې مې د وکه په تصویرونو نه شي زه په تصویر کې ډېر ښایسته راځم نو یو تصویر راله بې پامه غوندې واله دا به ستا د زړه ټوکړه وي زه به نه یم نو واه ډېر ښه دغسې نه شعر به وایي او مینه محبت به ساتي د ملګرو سره او پرمختګ به ځي نو ځو ملګرو بیلکانۍ ته روان یو نو لاړو خوشحاله شي تا له راځي څه شعر ویل ته کوم کې شپږم کې نو په دې ټوله زندګۍ کې څه زده کړلې هغه ملګرو ته ووایه هېڅ دې هم نه زده کړې سره دې هم نه زده کړې صحیح دی زه ملګرو روان یو نو دا دې چې دا ماشومان دي دوی دلته کې ځي دا ګوچۍ موچۍ ګوري او دلته کې منډې ترړې وهي او د دې نه دا خوندونه مندونه دي نو دوی باډیانې چې کومې هغه ډېرې زیاتې مضبوط استمناګانې چې هغه د دوی مضبوطي نو راځو اوس په دې لاره مخکې به نور کسان هم راځي او خاص کر د بیلکانۍ د بازار ماحول به تاسو ته ښیم راسره وکړو
ملګرو په لاره را روان وم ګاډي ته مونږ ډېر انتظار وکړو خو ګاډي نه و نو را سره دا ملګري میلاو شو نو یو را سره اجاز دی دی ما سره په کلاس کې یو دی تقریبا 3 کاله مونږ په کلاس کې یو دی تللي وو که نه نو دا د کلاس سکول وخت چې ډېر مزیدار وي نو د سړي نه بیا هغه وختونه چې هغه هېري او را روانې زندګۍ دپاره بیا سړی سوچ کوي نو را سره شمشیر هم دی او وحید الله هم دی که نه ستا نو وحید الله را سره هم دی نو دوی سره به خوږې خبرې کوو د دې کلي په باره کې او خاص کر بیا روجم ده او مازدیګري ته نږدې ټایم هم دی روان یو بلکانۍ ته نو شمشیر زوی صاحب دی څه خیال دی د پسرلي په باره کې او د دې موسم په باره کې موسم خو ډېر مزیدار دی او د کلي ډېر یخ موسم دی بل روجم ده نو بس ملګري او عارف صاحبان سره ملګري شو په لاره ډېره مننه او روان یو بلکانۍ ته ځو خو انتظار ګاډي ته ډېر وکړو نو ګاډي ماډي نشته ګاډي نشته نو ښه نه بیا چې په دې لاره ځي نو څومره مزه کوي مزه هم کوي او بل زمونږ مشران هم په دې لاره باندې پیاده تلي دا اوس موږ ډېر اوس پیاده روان یو ډېر خوښوان یو خو ملګري هم نو شمشیر څه ټپانه دلته نه راځي چې وکړي دي ملګرو ته روژه د روژې احترام به کوي مطابق روژې مطابق به ووایو روژه د کور کلي مزه کړي واه ډېر ښه روژه د کور کلي مزه کړي د پردي ښار څه دښمني سما خامونه واه ډېر ښه ډېر مزیدار نو ملګرو روان یو دا جیپان چې په مخه را روان دي د اختر موقع ده نو زه را سره مخکې دا ویډیو بیا نوره وګورئ دا د دې زمونږ کلي دا جیپان دي دا چې مازدیګر ټیم شي نو دلته کې دا جیپان شروع شي د اختر په موقعو کې د لا پاتې نه خو خیر نشتي نو په دې لاره روان یو مخکې را سره قچاران هم لاړو نو پخوا به مونږ سوداګانې په دې قچارانو باندې وړې او یو ځای نه او بل ځای ته تلو نو ملګرو دا زمونږ د دې کلي ماحول دی دا یخې اوبه په کته روانې دي نو دا ماحول را سره وګورئ راځئ ځو په مخه او ځو به خاص کر بازار ته چې هلته به څه حال هوا دي ملګرو رالمه را سره خوري هم دي او را سره ملګری هم دی کوم چې ما سره په ویډیوګانو کې نو ما ورته په ډېر د وړوکیانو نه ویډیوګانې جوړولې او انعام سره خو بره میلاو شومه نو دا ته ویې چې وره چېرته تللی وي عارف صاحبان ته ډېره مننه تاسو موږ خواله راغلی مونږ تللي دي بازاره پورې او اوس واپس راغلو بس واپس کور ښه نو دا نه ته ویې د پسرلي موسم دی او یخه هوا ده بیا چې د بلکانۍ نه پیاده راځي نو ډېر زیاته مزه کوي په دې روژه کې نو د دې په باره کې څه خیال دی او که یو شعر دلته راځي نو ملګرو ته به هغه ووایم عارف صاحبان صاحب موسم خو ډېر ښه مزیدار دی او اوس په دې موسم دی زمونږ کلي دا بس ونې ګلان شوي دي او ډېر ښه موسم برابر دی او زه به خپل طرف یو شعر ډالۍ کړم ته چې زما محل سیزي محل د خپلو سیده ته چې زما محل سیزي محل د خپلو سیده زما شړۍ ستا د بخښلو نه پسه کمه ده زما شړۍ ستا د بخښلو نه څه په کمه چې په سفر ځې څادر دې کړه روژهګۍ راغله تراویح به پې کومه نو روژه خو لاړه او اختر را روان دي نو انشاءالله د بلې روژې په انتظار به کېدی شي ژوندي وو یا پته نه لګي نو زمونږ هم بازار ته روان وو تاسو سره په لاره ملاقات وکړو نو دا سره عباد ولاړ دی عباد څه دې خیال دی ښایي په غلاره شرمېږم زه صحیح ده زمونږ لاړو څنګه پکې راغلو دا خو زبردسته ویډیو راغله ملګرو جیب پوهن ښه چې دا دي چې هرې تللې وي سبا د اختر ورځ ده کېدی شي سبا اختر شي نو په بازار کې ډېره زیاته ګڼه او واپس راغلو د ماما جان سره ملګرو د ایرون صاحب کوم ځای ملګرو دا ټول را سره د تره زامن ناست دي خلک وایي چې د تره زوی چې دی هغه تربوري نو نه هېڅکله هم داسې نشي کېدی د تره زوی چې هغه خو د سړي یو لاس وي نو دا را سره ناست دي او شاته را سره ماما هم ولاړ دی ماما څه دې خیال دی هغه ډېر سلامونه دي د اختر مننې اختر به د خیر اختر دی خلکو ته د اختر مبارکي ورکوئ ورکوم او که سبا اختر نه شي ځکه نه ورکوم بیا ملګرو روان یو به پورته ښایي په قلاره ملګرو روان یو ملګرو د نورو ویډیوګانو په تمه اوسئ له الله په امان تاسو